الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو شاګردانو نننی زموږ ټاپک دی سیل تیوري. سیل تیوري دا ټاپک چې دی د کلاس 9 په بیولوژي په بوک کې چې دی دا شته. کلاس 9 امتحان چې کوم را روان دی نو سیل تیوري چې دا د اهم ټاپک دی. دا چې کله بلنګ کوېشن کې راځي نو دا د جوز په شکل راځي او کله چې په شارټ کوېشن کې راځي نو دا ځانه جدا کوېشن وي. نو سیل تیوري چې دا په دې کې یو 3 پوینټس دي خو اول دا وپېژنئ چې سیل تیوري پروپوزډ بای رابرټ هوک ان 1665. سیل تیوري چې دا د یو ساینټیسټ و چې د هغه نوم و رابرټ هوک او په 1665 کې دې ساینټیسټ دا تیوري چې دا پیش کړې ده او دا ساینټیسټ چې و دا د انګلینډ و یعنې موږ چې د برطانیې وایو دا د هغه ساینټیسټ و او د سیل د مطالعې ابتدا چې دا د هغې شروعات چې دي نو هغه د دې تیوري د وجې نه شوي دي. د دې ټول کریډټ چې دی نو هغه د رابرټ هوک ته چې دی ځي. اوس د سیل تیوري چې کوم پوینټس دي نو هغه دا دي. اونلی پوینټس دا دی دا اول زه ریډ کوم بیا به تاسو پوه کوم چې all animals and plants are made of cells and cell products. Some organisms are unicellular and some are multicellular. یعنی ټول ځناور او ټول بوټي چې دي دا د خلیو نه جوړ دي او د خلیو نه چې کوم څیزونه پیدا کېږي د هغې نه جوړ دي. اوس چې د خلیو نه جوړ دي نو په دې کې داسې ژوندي څیزونه شته چې هغه د یو سیل نه جوړ دي او داسې څیزونه پکې شته چې هغه د ډېرو خلیو نه جوړ دي. د یوې خلیې نه چې کوم ژوندي څیزونه جوړ دي نو هغه زموږ سره بکټیریا دي، وایرس دي او امیبا زموږ سره د واړه واړه ارګانیزم چې دي. ملټي سیلولر هغه ژوندي څیزونه دي چې هغه د یوې نه والا د زیاتو خلیو نه جوړي او هغه مونږ په خپلو سترګو باندې چې دی اینو. په دې کې دویمې پوینټ دا دی چې سیل آر د سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ آف لیوینګ ارګانیزم. کم لیوینګ ارګانیزم چې دی د دوی ساخت یعنی د دوی جسم چې دی جوړیږي د خلیو د وجې نه او د دوی دا جسم چې کم کار کوي نو دغه کار چې دی دا هم د خلیو د وجې نه کیږي. درېمې پوینټ په دې کې دا دی چې نیو سیل ارايز فرام پری ایگزیسټینګ سیل. کله چې د ژوندي ارګانیزم په جسم کې یو نوی خلیه جوړیږي نو هغه د مخکې نه چې کوم سیل یعنی خلیه موجودی نو دا د هغې نه جوړیږي. سټرکچرل مطلب دا ساخت، د فنکشنل مطلب دا دی چې کم کار چې دی هغه کیږي. د پری ایگزیسټینګ مطلب دا دی چې د کم د مخکې نه موجود چې کومې خلیې یي هغې ته موږ وایو پری ایگزیسټینګ. یونیسیلولر وپېژنئ. یونیسیلولر موږ هغه ژوندي څیزونو ته وایو چې کم د یوې خلیې نه جوړي او ملټي سیلولر موږ هغه ژوندي څیزونو ته وایو چې هغه د یوې نه زیات خلیو نه چې دی جوړي. نو دا سیل تیوري وه. د شارټ کوېشن دپاره دا 3 پوینټس چې دی دا یاد کړئ. زه امید کوم چې دا ویډیو چې دی ستاسو خوښه شوي. که تاسو زما په چینل نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو سره بیا میلاو شو. تھینک یو، ډېره مننه.